ګوره هی څونه تېز روان دي هی وګوره د دغ په مور به هم اختر غمجن وي بس که دا رنګه چلولې دغه حال وي الله دا سړی ګوره الله موټر ته څه کړی ډاکټر صاحب زموږ یو مریض اکسیډنټ یې کړی دی دا که علاج یې وکړي واټ کې دي و دره بس لا لاس ونیسه لاس ونیسه قریبه ته یا زه نه یم موږ په لاره روان وو دا په روټ کې پروت وو موږ راغسې اوس مې د کور والا ته ټلیفون وکړ ته موبایل شی سره نشته هاي دي موبایل سره ټلیفون وکړې باندې راوغواړه قریبه راوغواړه صحیح دی هلو دا وروره خیر و ته څوک خبره کوې څه پسې یو اکسیډنټ یې کړی دی چیرې یاست ورته دا ټین چیرې په کوم هسپتال کې آبا زه درن همدرد کې آبا دستي درن څو ورځې مې درته ویل چې ته موټرسایکل سم چلوه هلکه دا موټرسایکل سم چلوه دا چی شته اوس ته پر دې نقد ځوانه پر دې نقد ډاکټر صاحب دا خو شکر یې سپچاو شوی دا کې اوس مغزی ماته دا اختر لري دا اختر د هر کال اختر چې راځي دا نوی کول نه دي دا نوي ځوانان دا دوی احتیاطي کوي نه د پلار غم مني نه د ورور غم مني نه د مصر غم مني نه د کسر دوی لږ احتیاط کوله دا دوی مسلې به سره کوي خو نه اوس به د سر ماتي لچ ماتي دا دونه مسله نه کم د مغزی مات وای دا د دوی خپل بې غوري ده دوی دا غیت سوچ کوله دا مسلې به هیڅ نه راتلی دا اکسیډنټ اکسیډنټ ټکار دی که دا یو وخت ډاکټر صاحب څو وارې نور غورځولی دي اوس نو بس دا یو احتیاط ضروري چې احتیاط وکړي دا ځوانان د نوي کول ځوانان دا به احتیاط کوي بس دا به باید مقدار نه کوچ موټرسایکلان به اوس له خطرې بار دی پریشاني مه کوه اوس له خطرې بار دی مثلا نه ده زه بیا اوس څنګه یې ډاکټر صاحب صاحب دا څه وشو دا څه مسله نه ده دا هغه تیار هغه حادثه په مغزو کې ګرځي هغه چکر حادثه ده هغه په مغزو کې د انسان مسله نه ده دا یو مسله نه ګرانو کتونکو زموږ پاڼه کې اس اف څانګه د سره خوښه کوي ویډیو د سره شیر کوي له خپلو ملګرو سره مننه